ورونو ښه متوجه سئ، هغه طبیعي او د عادت سره برابره پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې باید د دغه سړي څخه چې د جهاد دپاره راغلی دی وکړي، هغه دا ده چې ورته ووایي آیا په پخوا کې دې په جنګو کې برخه اخیستې ده؟ ستا د جنګ او جهاد کولو لارې چارې زده دي؟ اسلحه در سره سته؟ جسم دې قوي دی؟ ستړیا او تکلیفونه زغملای سي؟ معلومه خبره ده چې دغه پوښتنې باید د هغه چا څخه وسي چې د جنگ او جهاد کولو د پاره راغلی وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول سوالونه پرېښول او د ځوان څخه یې داسې پوښتنه وکړل چې د هغه هیڅ په فکر کې نه وه. کم وخت چې سړي وویل د یمن څخه راغلی یم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، آیا په یمن کې د مور او پلار سته؟ د مور او پلار و پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ زه راغلی یم چې جهاد وکم او ته هم و سرتیرو مجاهدینو ته ضرورت لرې. ما ته معلومه ده چې په هره غزا کې د مسلمانانو شمیر لږ او د کفارو شمیر ډیر وي. په بدر کې مسلمانان لږ او کفار ډیر وه. د خندق په غزا کې مو د نفرو د لږوالي په سبب خندق کیندي. تاسې اوس هر څوک چې وي ضرورت ورته لري، نو د مور او پلار پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، آیا په یمن کې د مور او پلار سته؟ یعنی د جهاد خبرې پرېږده، دا مهمه او مشکله مسئله نه ده، مهم شی مور او پلار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، آیا په یمن کې د مور او پلار سته؟ سړي ویل هو. ویل آیا ته جنت غواړې؟ سړي ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، بیرته ولاړ شه، مور او پلار ته دې ورشه، د هغو ښه ملګرتیا وکړه، خدمت یې وکړه، جنت هلته دی، جنت د مور او پلار سره دی. همدارنګه یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او پوښتنه یې وکړه، ویل یا رسول الله، څوک زما په ښه ملګرتیا پر ما ډیر حقدار دی؟ یعنی څوک دی چې پر ما ډیر حق لري چې زه د هغه سره ډیره ښه نرمه او پسته معامله وکم؟ ورونو، نن ورځ چې موږ په خپله ټولنه کې ژوند کوو، زموږ پر شاوخوا خلق و ډیرو قسمو ته ویشل کیږي. ځینې یې زموږ اشنایان دي، ځینې یې زموږ همسایګان دي، ځینې یې په کار کې زموږ ملګري دي. په هغو کې زوجه هم سته، په هغو کې اولاد هم سته، په هغو کې د مور او پلار د طرفه اقربا سته، په هغو کې د زوجې د طرفه اقربا سته، په هغو کې زموږ د کار رئیسان هم سته، په هغو کې تاجران او دکانداران سته. مقصد د هغو خلقو سره چې موږ هره ورځ د هغو سره په تماس کې یو او قسم قسم روابط ورسره لرو، ډیر انواع او اقسام سته. نو دغه سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل، یا رسول الله، دغه قسم قسم خلق چې زه ورسره په تماس کې یم، زوجه، اولاد، د اکا زامن، د ماما زامن، ورونه، خوندې، د کار ملګري، همسایګان، په کار کې مدیران، په تجارت کې شریکان، مور، پلار، اخشان، اشنایان، علما، عابدان، ته دغه ټولو خلقو څخه څوک پر ما ډیر حق لري چې ښه ملګرتیا ورسره وکم، ډیر خدمت او مراعات یې وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول انواع لغوه کړه او پرېښول. وی فرمایل، امک، هغه عاجزه سپین سرې چې ستا په کور کې ژوند کوي، ستا مور. ښه، دا خو یې زما مور حقداره، بیا څوک؟ وی فرمایل، ستا مور. ښه، بیا څوک؟ وی فرمایل، ستا مور. 3 واره یې په ښه معامله سره مور حقداره کړه. سړي ویل، بیا څوک؟ وی فرمایل، ستا پلار. او بیا نو هر څوک چې په قرابت کې در سره نږدې وي، درجه پر درجه حقداره دی.
ورونو دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور ته 3 حق ورکړه، که ته په دقت سره فکر وکې مور 3 قسمه دردونه تحمل کړي دي: د حمل دردونه، د ولادت دردونه، او د رضاعت یا چې ورکولو د دورې تکلیفونه او مشقتونه. نو علماء کرام وایي کم وخت چې مور دغه 3 قسمه دردونه وزغمل نو واقعا هم دا د دې مستحق سوه چې دغه 3 اولنی حقوق د دې وي. فقيه ابو لیث السمرقندي رحمت الله تعالی علیه وایي که یو چا داسې پوښتنه وکړه د یو چا مور او پلار د ده څخه ناراضه او پر ده په قهر وه او مړه سوه، آیا دغه انسان لره دا ممکنه ده چې خپل مور او پلار د هغو تر وفات وروسته راضي کړي؟ د هغه په جواب کې ویل کیږي هو، ناراضه او وفات سوي مور او پلار په 3 شیانو سره راضي کېدلی شي. اول، دغه اولاد به په خپل ځان کې اصلاح راولي، بد کارونه به پرېږدي، ځکه مور او پلار ته هیڅ شی داسې نه دی خوښ لکه د خپل اولاد اصلاح. دوهم، د مور او پلار د اقرباو سره به صله رحمي کوي، د هغو دوستان او اشنایان به پالي. دریم، د هغو د پاره به دعا کوي، بخښنه به ورته غواړي او خیراتونه به پسې کوي. محترم ورونو، که یو څوک وهغه علاقې ته متوجه سي کومه چې د مور او پلار د طرفه د زوی سره موجوده ده یا د اولاد سره موجوده ده او بیا د اولاد د طرفه د مور او پلار سره موجوده ده، عجب به وویني. علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم هغه چې په زین العابدین سره مشهوره وو خپل زوی ته وایي ای زویه، الله جل جلاله ته دا معلومه وه چې زه ستا سره احسان کوم. یعنی الله جل جلاله ته دا ور معلومه وه چې پلار خامخا د خپل اولاد سره ښه کوي، پر مهربانه وي، رحم او شفقت پر لري. نو ای زویه، الله جل جلاله په دې عالم وو چې زه ستا سره احسان کوم، نو ځکه یې ستا په باره کې ماته وصیت نه دی کړی. یعنی هلته داسې آیات نسته چې وایي وبالاولاد احسانا، ځکه د اولاد سره احسان کول د انسان په طبیعت کې موجود دی. مثلا په قرآن مجید یا شرع کې داسې حکم نسته چې تږی سه اوبه وڅښه، ځکه دا معلومه او طبیعي خبره ده چې څوک تږی سي فطرتن اوبه څښي، او نه داسې حکم سته که مو ګرمي وسوه وسایې ته ودرېږي، ځکه دا هم معلومه او فطرتي خبره ده که د چا ګرمي وسوه سایې ته درېږي. نو هغه شیان چې په انساني فطرت کې موجود دي دې ته ضرورت نسته چې الله جل جلاله دې په قرآن مجید کې موږ په هغه شیانو سره امر کړي. نو علي ابن الحسين رضی الله تعالی عنهما وخپل زوی ته وایي ای زویه، الله جل جلاله په دې عالم وو چې زه ستا سره احسان کوم، نو ځکه زه یې ستا سره په احسان کولو نه یم امر کړی. او دا ورته معلومه وه چې ستا څخه د والدینو آزارول یا د هغو څخه سرکشي او نافرمانی پیښیږي، نو ځکه یې ته زما سره په احسان کولو امر کړی. ورون، د دغه وینا څخه مقصد عام انسانان دي، یعنی الله جل جلاله ته د انسان فطرت او طبیعت ور معلوم چې پلار طبیعتا او فطرتا خامخا د خپل اولاد سره احسان کوي. ځینې شاذ او نادر انسانان دغه حکم څخه وتلي دي، نو ځکه الله جل جلاله پلرونه په احسان کولو سره نه دي امر کړي، او الله جل جلاله ته دا هم ور معلومه وه چې د اولاد زړه داسې نه دی لکه د مور او پلار. د اولاد څخه طبیعتا سرکشي، نافرمانی، د شفقت او احسان پرېښول، د مور او پلار سپک بلل، د هغو سره مخالفت کول پیښیږي. نو ځکه یې اولاد د مور او پلار سره په اطاعت، ښه معامله،
صدق او اخلاص احسان کولو سره امر کړی دی. او تاسې لوستونکو یا اوریدونکو ته هم معلومه ده چې اصلا د پلار زړه پر خپل اولاد سختی نه قبلوي. تاسې به هم لیدلی وي او په تجربه به درته معلومه وي که یو پلار پر خپل زوی قهر او منت وکړي، فرضاً ستا یو زوی چې عمر یې 12 یا 14 کاله وي یو غیر مناسب کار ځینې پېښ سي، ته د هغه کار پر کولو ورته په قهر سوې یا دې یوه چپلاخه ووهه، دغه هلک ولاړی په خپله خونه کې کښېنستی ژاړي یا یې دروازه په ځان پسې وتړل، ته په خپل ځان کې دننه دا حسوې چې زړه دې خوړل کېږي، او بیا د هلک مور ته وایه ورسه راضي یې کړه، ورسه خواړه وروړه، یا د جیبه څخه 15 یا 10 افغانۍ راکاږې چې دغه وروړه ور یې کړه، زړه دې خوړل کېږي. دغه حال نه سې قبلولی. دا یو فطري کیفیت دی، لکه یو انسان چې تږی وي او مخ ته یې اوبه پرتې وي. تږی انسان د اوبو د څښلو څخه ځان نه سي راګرځولی، مګر که دغه وضعیت زوی د پلار سره وکړي، یعنی که زوی پر پلار په قهر سي او آواز پر پورته کړي او پلار ځینې ناراضه سي، ممکن دغه زوی 10 کاله د پلار په راضي کولو سر ونه ګرځوي، ځکه شیطان پر د مسلطه کېږي. او د زوی په فطرت کې دا نسته چې پر مور او پلار دې هغه رحم او شفقت ولري لکه مور او پلار چې پر اولاد لري. نو خود الله جل جلاله اولاد په دې سره امر کوي وبالوالدین احسانا. د مثال پر قسم دغه یوه قصه او واقعه واوري. د تاریخ علما لکه قرطوشي او نورو دغه واقعه په خپلو کتابو کې را نقل کړې ده او وایي په مدینه منوره کې یو سړی و چې نوم یې امیه ابن اسکر الکنانی و. دغه امیه د اصحاب کرامو څخه نه دی بلکې تابعی دی، خو ښه او صالح سړی و. دغه امیه فقط یو زوی درلودی چې نوم یې کلاب و. کلاب هم د خیر او شو کارو سره علاقه درلودل او هغه یې کول، د شپې لمونځ، د قرآن مجید تلاوت، د غریبانو کومک، صدقه او خیراتونه یې کول. دغه کلاب یو ورځ پر لار رهي و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. کلاب ورته ویل یا طلحه تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګرتیا کړې ده؟ هغه ویل هو الحمدلله. ویل نو هغه عمل را وښیه چې الله جل جلاله ته ډېر خوښ وي. زه خو لمنځونه کوم، روژې نیسم، د قرآن مجید تلاوت کوم، خیراتونه کوم، خو ته هغه کار را وښیه چې الله جل جلاله ته ډېر خوښ وي چې هغه هم وکم. طلحه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تر جهاد فی سبیل الله بل ښه او اعظم کار نه دی را معلوم. کلاب ویل دا هغه تر ټولو ښه کار دی؟ ویل هو دا تر ټولو ښه کار دی. نو کلاب و امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی. ویل یا ابا حفص ما و سرحد یا حدود ته ولیږه، یعنی هغه ځای ته چې د اسلامي دولت سرحد وي او هلته به اسلامي مجاهدین د دې لپاره اوسېدل چې د کفارو د طرفه پر مسلمانانو حمله ونسي، او که به چیرې حمله وسوه نو دغه مجاهدینو به د هغې حملې مخنیوي. دا هغه د جبهې اول خط و. نو کلاب وویل ما و اول خط ته ولیږه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل مور او پلار دې ژوندي دي؟ امیر المؤمنین هم د نبوي مدرسې څخه راوتلی و. هغه پوښتنې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو څخه کولې د ده رضی الله تعالی عنه په یاد وې. ده هم دا نه ورته وویل جنګ دې زده دی؟ په جنګو کې دې ګډون کړی دی؟ اسلحه لرې؟ یا دا پوښتنې نه وې بلکې ویل مور او پلار دې ژوندي دي؟ کلاب ویل هو. ویل آیا هغو اجازه در کړې ده؟ کلاب ویل ما د هغو څخه پوښتنه نه ده کړې. دا خو یو عبادت دی، په دې کې هم د مور او پلار څخه اجازه واخلم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل
ولاړ شه د هغو څخه اجازه واخله. دا ممکنه نه ده چې ته د هغو بې اجازې جهاد ته ولاړ شې. ځوان خپل هغه مور او پلار ته ورغلی چې بې له ده بل اولاد هم نه درلودی. زارۍ ورته کوي، لاس او پښې ورمچوي، ورته ژاړي. څو پلار یې د مجبورۍ اجازه ورکړه او ځوان و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه هم حدود ته ولېږي. کلاب حدود ته ولاړی او هلته خپله پیره کوي. امیه ابن عسکر ته په اولو ورځو کې موضوع عادي وه، صبر یې کاوه، خو د ورځو په تېرېدلو سره یې کرار خپل زوی یادېدی. په کوڅه او بازار کې خلق د خپلو زامنو سره ملګري وي، په مسجد کې خلق د خپلو زامنو سره لمنځونه کوي، خو د ده زوی نسته. نو همیشه به په خپل زوی کلاب پسې ژړل. یوه ورځ امیه په خپل باغ کې تر یوه درخته لاندې ناست و. ویې لیده چې یوه کوتره و خپلو چیچانو ته راغله. د امیه هم خپل زوی کلاب ورپه یاد سو. دوی وایي عاشق چې هر وخت هر شی وویني خپل محبوب یې ورپه یادېږي. نو امیه چې دغه کوتره ولیدل چې خپلو چیچانو ته راغله، کلاب یې ورپه یاد سو. نو یې د خپله ځانه سره د زوی د فراق او جلاوالي دغه اشعار وویل: لمن شیخانی قد نشدا کلابا کتاب الله لو عقل الكتابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع سرابا. يعني کلاب دغه سپنجري او سپنسره و چاته پریښول. پلار دې په داسې حال کې پریښاوه چې لاسونه یې ریږدي، او مور دې په داسې حال کې پریښول چې اوبه نسي څښلی. ته پس له ما څخه ثواب په بل ځای کې غواړې؟ دا داسې مثال لري لکه څوک چې اوبه غواړي او په سراب پسې ځغلي. او بیا ژړا پر ډېره سوه، تر داسې اندازې یې ژړل چې هغه ورته پېښ سوه چې و یعقوب علیه السلام ته پېښ سوې وه. یعنې سترګې یې سپینې سوې او ړوند سو. کم وخت چې ړوند سو، نور یې هم غم زیات سو. په پخوا کې یې په سترګو هم لیدل او زوی یې هم خدمت کاوه. اوبه یې ورته راوړې، مسجد ته یې بیوی. اوس چې هم په سترګو ړوند دی او هم یې زوی نسته، نو څه حال به یې و؟ نو د ډېره همه او غمه یې غوښته چې و خپل زوی ته شرا وکړي، مګر دا کار چې د ده د زړه د غوښتنې څخه مخالف و، نه یې فای کولی. نو یې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شراوې کولې او شعرونه یې ویل چې د اشعارو د جملې څخه یې دا هم و: سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. د امیه دغه کار دی چې د شپې او ورځې ژاړي. د ده د قومه څخه یو چا دغه د ژړا په حالت کې ولیدی. نو یې ورته وویل: یا با کلاب ولې ژاړې؟ ویل: په خپل زوی پسې ژاړم. هغه ویل: خیر، ته زما سره راځه. چې یو ځای ته ولاړ سو. امیه ویل: چیرې؟ ده ویل: ته راځه. تر لاس یې ونیوی او رهي یې کړي. څو مسجد نبوي ته ورغله. هلته یوه ډله خلق ناست دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ورسره ناست دی. امیه یې هم راوستی، په دغه ډله کې یې کښېناوه. امیه چې په سترګو څه نه ویني، نه دی خبر چې زه چیرې او د چا سره ناست یم. اوس چې کښېنستل، هغه سړي ورته وویل: یا ابا کلاب، هغه ستا د اشعارو څخه یو څه راباندې واوروه. اول هغه شی چې د امیه د ژبې څخه راووتی هغه شعر و چې د ده د زوی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې و. او ویل: سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. عمر رضی الله تعالی عنه ناست دی، اوري. ویل: دا څوک دی چې ما ته شراوې کوي؟
ویل ابو کلاب ویل عجبه ده ما څه کړي دي چې شرابې راته کوي ویل د ده زوی کلاب دي و خط ته لېږلی دي ویل آیا د اجازه نه و ورکړې ویل هو اجازه یې ورکړې وه مګر د ده نه وه خوښه یعنی ژړا زارۍ یې ورته کولې که څه هم د ده نه وه خوښه خو اجازه یې ورکړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل دیوان ته ولاړی او یو لیک یې وحدود ته ولیکي چې کلاب ابن امیه ابن عسکر الکنانی ډېر ژر د پوستې پر بوده راولېږي لیک وحدود ته ورسېدی او د هغه طرفه یې کلاب په ډېر تلوار سره راولېږي دا دی کلاب د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حضور کې حاضر سو او امیر المؤمنین ورته وایي یا کلاب تا د خپل پلار سره څونه احسان کاوه او څونه اطاعت یې کاوه کلاب وویل یا امیر المؤمنین هر هغه کار یا شی چې ما ته را معلوم و چې زما د پلار خوښ دی هغه مې کاوه او هر هغه شی یا کار چې مې د پلار ناخوښه و هغه مې نه کاوه یعنی دې ته ضرورت نه و چې پلار مې راته ووایي زویه دا زما نه ده خوښه چې د شپې ناوخته کور ته راسې فقط چې زه به په دې پوه شوم چې د پلار مې پلانی کار نه دی خوښ ما هغه کار نه کاوه که به په دې پوه شوم چې د پلار مې د پلاني قسم لباس اغوستل نه دی خوښ بې له دې څخه چې پلار راته ووایي ما د هغه لباس اغوستل پرېښول که به په دې پوه شوم چې د پلار مې دا نه ده خوښه چې د پلاني سره وګرځم د مخه تر دې مې هغه څوک پرېښاوه چې پلار راته ووایي د پلاني سره مه ګرځه مقصد دا چې هر کار چې مې د پلار خوښ و هغه مې کاوه او هر کار چې مې د پلار ناخوښه و د مخه تر دې چې دی راته ووایي هغه مې پرېښاوه دغه قصه پر دغه ځای پرېږده او موږ به یوې بلې قصې ته ولاړ سو چې هغه قصه د کلاب د قصې سره تعلق لري او بیا به بیرته د کلاب و قصې ته راسو ورونو یوه ثقه او معتمد سړي د اوسنۍ زمانې قصه کول او ویل فقط څو ورځې د مخه د یوه معروف او مشهور تاجر چې په خیر او صلاح سره مشهوره دی پوښتنې ته ورغلم هغه راته وویل زما په اینه کې یوه خاصه مریضي وه چې د جوړېدلو امکان یې نه و خو مور به مې همیشه راته ویل الله جل جلاله دې نوې اینه درکړي ما به ویل مورې که بله دعا راته وکړې ډېر به ښه وي دا چې ته وایې الله دې نوې اینه درکړي دا غوښه نه ده چې پرېسي او نوره یې پر ځای راسي یا وریښته دی چې وخیږي بل یې پر ځای راپورته سي دا اینه ده دا نه راشنه کېږي داسې دعا راته کوه چې الله دې جوړ که خو دې به ویل یا الله دې نوې اینه درکړي نو تاجر وایي 3 کاله په دغه مرض مبتلا وم او دردونه را باندې تېرېدل خو زه هم په دغه موده کې د علاج کولو څخه فارغ نه یم کښېنستلی دواوې ډاکټران پرهیز هر څه مې کول څو یو چا راته وویل په المان کې داسې علاج کیږي چې د یوه بل انسان چې جوړه او سالمه اینه ولري د هغه د اینې څخه یوه ټوټه ستا د اینې په بغل یا څنګ کې ورسره کښېږدي او هغه ټوټه د الله جل جلاله په اراده لویږي او د پوره اینې کار ورکوي خو شرط یې دا دی چې د دغه بلې اینې ټوټه چې اخیستل کیږي په هغه اینه کې به غوړزګي یا چربي په سلو کې شلو ته نه رسیږي او دا تاسو ته معلومه ده چې په اینه کې خاصتا د ځوانانو په اینه کې په سلو کې د 10 څخه تر 40 پورې چربي یا غوړزګي موجوده وي تاجر ویل دغه خبره مې په خپله کورنۍ کې وکړه زما په اولادو کې هغه مشر زوی چې عبدالله نومیږي هغه و دغه خبرې ته متوجه و هغه وویل پلاره نو ولې د علاج لپاره المان ته نه ځو پلار یې ویل زویه المان چیرې او موږ چیرې او بیا به هلته پر دغه شرایطو برابره اینه چیرې پیدا کوو زوی ویل پلاره موږ خو به ولاړ سو او نور یې پر الله تاجر ویل پس د 2 میاشتې مو د المان د تللو دپاره ټکټان وکړ خو دلته د دغه مودې په جریان کې عبدالله د پلار په پټه داسې پرهیز شروع کړی دی چې هیڅ غوړ شی نه خوري او هر ورځ 60 کیلومتره پر پښو او پیاده تګ کوي
د دغه پرهیز په شروع کې د عبدالله وزن تقریبا 140 کیلو، خو د تک تر وخته خپل وزن د 80 کیلو شاوخوا ته ورساوه. مقصد دا چې پلار د زوی په تخطیط او نقشه نه دی خبر، خو زوی یې غوړ خواړه هیڅ نه خوري او ژوند یې په یوه خاصه سلاطه سره دی. تروه مشروبات د دې دپاره څښي چې د اینې غوړي یې ولیسي. په هر صورت پلار او زوی دواړه المان ته ورسېدل. هلته لابراتواري معاینې وسوې. زوی و پلار ته وایي: پلاره، زه زما د اینې ټوټه درکوم. پلار وایي: زویه، زما ځیګر به هم څیرل کېږي، ستا دا هم، او ستا د اینې څخه به ټوټه پرې کېږي. بیریږم چې مړ به سې. و به ګورو په پیسو به اینه رانیسو. د ځینو ملکو خلق غریب او فقیران وي، په هغو کې به وګورو د اینې ټوټه به یې په پیسو رانیسو. زوی ویل: پلاره، په والله بل څوک به اینه در نکي بې له ما. عبدالله د تاجر زوی وایي: کم وخت چې موږ په آلمان کې شفاخانې ته ولاړو او هلته زما د اینې تحلیلونه د لابراتواري معایناتو دپاره واخیستل چې آیا زما اینه د ورکړې دپاره مناسبه ده که یا. عبدالله وایي: زه ناست وم او دغه مې شوق او ارزو وه چې زما اینه مناسبه سي. دا یې نه ویل چې انشاء الله که خدای کول نه به وي برابره. ما خو هغه وکړه چې پر ما وه، او که اوس د ډاکټرانو د طرفه زما اینه نسوه قبوله، دا به ډېره ښه وي. عبدالله و خپل پلار ته وایي: نرسه چې بیرته راغله او ما ته یې وویل: ستا په اینه کې د غوړزګۍ اندازه فقط په 100 کې 3 ده. دا ډېره عجبه وه، حتی د ډاکټر وزرت نه لوېدل. نو وایي: د ډېرې خوشحالۍ څخه مې 2000 ریاله راویستل او نرسې ته مې د زیرې پر قسم ورکړل. که څه هم هغه کافره وه، خو ما د خوشحالۍ دغه کار وکړي. خیر، د عملیاتو و کوټې ته ننه ایستل سو. د زوی نس څیرې سو او د هغه د اینې څخه یوه ټوټه پرې کړل سوه او پلار ته ور وکرل سوه. د الله جل جلاله په اراده هغه نوې اینه شنه سوه. ورونو، تعجب مه کوئ، ځینې داسې اولادونه شته چې د پلار سره د احسان کولو په لار کې ځان قرباني کوي. دغه عبدالله 40 کلن ځوان، د 2 ښځو خاوند، د اولادو پلار او تاجر و. د ژوند ډېر امیدونه یې پاته وه، مګر ده ولیدل چې پلار یې و اینې ته ضرورت لري. نو ویل: اول هغه څوک چې پلار ته ځان قربانوي هغه باید زه یم. بیرته د کلاب و قصې ته راسئ. نو کلاب و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل: هر کار چې مې د پلار خوښ و هغه مې کاوه، او هر کار چې مې د پلار ناخوښه و د مخه تر دې چې دی راته ووایي هغه مې پرېښاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: د مثال پر قسم یو شی راته ووایه. کلاب ویل: یا امیر المؤمنین، یوازې به هغه کیفیت درته بیان کم چې ما به د پلار د پاره شیدې لوشلې. کم وخت چې به ما غوښتل چې د پلار د پاره د اوښې څخه شیدې ولوشم، نو به د اوښانو ځای ته د شپې ورغلم. هرې اوښې چې به ډېرې شیدې درلودلې، غولانځه به یې ډکه وه، هغه اوښه به مې چوکه کړه او زنګون به مې ور وتړی، او بیا به د ژمي په یخه هوا کې تر سپېدو چاودلو د مخه راکښېنستم، څا ته به ولاړم، اوبه به مې راوکښې. دا کار مې د شپې په هغه تاریکه کې کاوه چې ټول خلق به بیده وه. بیا به اوښې ته ورغلم، د اوښې زنګون به مې خلاص کړی او ولاړ به مې کړل. بیا به مې د اوښې غولانځه په اوبو سره څو واره د دې دپاره پرېولل چې هغه په غولانځه کې دننه شیدې یخې سي. ښه متوجه سئ، دغه ټول کارونه یې فقط د یو وار شیدو څښلو دپاره کول. غواړي چې پلار یې سهار یخې شیدې وڅښي، نو وایي: د اوښې د غولانځې شیدې چې به یخې سوې، بیا به مې د سهار لمونځ ادا کړی. د لمانځه تر ادا کولو وروسته به مې اوښه ولوشل، پلار ته به مې دغه شیدې وروړې چې ویې څښي.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل عجبه ده دغه ټول کارونه دي د یو وار شیدو څښلو لپاره کول؟ کلاب ویل هو، او تر دې مې نور لوی کارونه هم د پلار دپاره کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل اوس موږ ته هم دغسې شیدې راولوشه لکه پلار ته چې دي ورلوشلې. کلاب ویل یا امیر المؤمنین زه غواړم چې اول پلار ته ورسم. امیر المؤمنین ویل یا والله تر څو چې موږ ته شیدې راونه لوشه نسې تلای. کلاب هم و اوښې ته ورغلی، اول یې د سا څخه اوبه راوړې، د اوښې غلام ځای څو واره او تر هغو پرېولل چې دا یې یقین سو چې اوس نو شیدې یخې سوې. بیا یې اوښه ولوشل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یې شیدې راوړې او ویل مهرباني وکړه دا یې شیدې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر وکړي کلاب په خونه ننه باسي او دروازه پسې وتړي. کلاب نارې وهي چې ما څه کړي دي؟ ویل دروازه پسې وتړي. کلاب یې په خونه کې بندي کړي او د کلاب پلار امیه ابن عسکر ته نفر ولېږي چې راسه. امیه نه دی خبر چې زوی یې راغلی دی. امیه ضعیفه او د ډېر عمر سړی دی، په بدن ډنګر، په ملا کړوپ، په زړه غمجن، پښې پسې سکېږي را رهیدي. څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و حضور ته یې ودراوه. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا ابا کلاب د دنیا د خوندو څخه دې څه شي پاته دی؟ یعنی د دنیا د ارزوګانو څخه دې کومه ارزو پاته ده؟ امیه ویل زما اوس هیڅ ارزو نه ده پاته. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل په الله سره قسم در کوم چې حال به راته وایه د دنیا د خوندو څخه دې څه شي پاته دی؟ امیه ویل ما ته خوند نه دی را پاته. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل قسم می درکړي چې حال به راته وایه. امیه ویل یا امیر المؤمنین دا می ارزو ده چې زما زوی کلاب زما سره وي. څرنګه چې قسم دې راکړي نو ما ته هم دغه یوه ارزو را پاته ده. د مخه تر دې چې مړ سم غواړم چې زوی می کلاب زما سره وای، په ځګر پورې ونیسم او پر مخ یې مچ کم. په ټوله دنیا کې بل شی نه غواړم، فقط خپل زوی غواړم. ورونو تاسې دغه یوه شي ته متوجه یاست؟ پلار چې زوی مچوي دغه مچول یې د هغه مچولو سره فرق لري چې بل څوک مچوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل الله جل جلاله به دې په خپل زوی خوشحاله کړي ان شاء الله، خو اوس دغه شیدې واخله خپل ځان په اوبه کړه. امیه ویل شیدو ته ضرورت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل قسم در کوم چې دغه شیدې وڅښه. امیه ویل شیدو ته مې اشتها نسته. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل قسم مې درکړي چې خامخا به دغه شیدې څښې. ابو کلاب چې په سترګو ړوند و د شیدو لوښی یې واخیستی او خولې ته یې نږدې کړی. کم وخت چې لوښی پر خوله کښېښاوه ویې ژړل. داسې یې ژړل چې قریبه وه د شیدو لوښی ځینې ولویږي. او ویل په والله زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بویوم. ورونو اوس د پلار د زړه احساس در معلوم سو؟ وایي په والله زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بویوم. عمر رضی الله تعالی عنہ وژړل او امر یې وکړي چې زوی یې ورته راوباسي. زوی او پلار سره یو ځای سول. هغه ضعیفه پلار په دونه قوت سره خپل زوی په غیږ کې ونیوی چې د دنیا ټول قوت دې سره یو ځای کړی وای، دغه زوی به یې د پلار د غیږې څخه نه وای را ایستلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وکلاب ته وویل که ته جنت غواړې د مور او پلار پښې دې ټینګې که، جنت دلته دی. ته په جنت پسې ډېر لرې تللی وې خو جنت دلته نږدې دی. سبحان الله. دا نه ده عجبه چې د کلاب پلار ته دې د ده زړه ووایي په دغه شیدو کې د ده د زوی کلاب دخل او ګډون سته. یعقوب علیه السلام هم د مصر څخه د یوسف علیه السلام د قمیص بوی حس کوي.
مګر بدبختانه نن ورځ په اسلامي ټولنه کې داسې اولاد هم شته چې د مور او پلار د حقوقو او د هغو د مشاعرو هیڅ مراعات نه وي پکښې موجود. د مور او پلار په ژړولو او غمجنولو، د هغو په نافرمانۍ، د هغو په شړلو و هغو ته د تندي په تریوولو یې هیڅ پروا نه کېږي. داسې کسان شته چې د آشنایانو سره په د باندنیو مجلسو کې خوشحاله د نرمي او پستې ګزارې خاوند وي، خو کم وخت چې کور ته راسي د خپل مور او پلار سره کښیني بدمخي او قهرمن انسان ځینې جوړ سي. هغه نرمي او پوستوالی یې په شدت او غلظت بدل سي. ځینې اولاد خو خپل مور او پلار ته هم نه ګوري، او که یې بیا ورته کتل هغه کتل یې په کږو او د قهره ډکو سترګو سره وي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي هغه چا د پلار سره احسان نه دی کړی چې په تیزو سترګو ورته وګوري. د مور او پلار د مشاعرو د نه مراعات کولو د جملې څخه ځینې هغه کارونه دي چې د نن ورځې په ځوانانو کې ډېر لیدل کېږي. مثلا د مور او پلار و نظریې ته اعتبار نه ورکول، یا دا چې د مور او پلار د خبرو کولو په وخت کې مخ ځینې واړوي، یا د مور او پلار په حضور د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره مشکلات جوړوي، یا د نورو خلکو سره د خپل مور او پلار بد ویل او د هغو څخه بیزاري ښکاره کول، یا په دې سره شرمېدل چې د ده نسبت د ده و مور او پلار ته وسي. یعنی دی په دې سره شرمیږي چې وویل سي دی د فلاني زوی دی، ځکه دی د فاکولټې څخه فارغه سوی او اوس مدیر یا مامور دی، خو پلار یې یو عادي بزګر یا دکاندار دی. دغه ټول کارونه د مور او پلار په عاقولو او د هغو د مشاعرو په نه مراعات کولو کې داخل دي. لکه دغو کسانو چې د الله جل جلاله هغه قول نه اوریدلی او نه ویلی وي چې فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شمتوجه فی دا د الله جل جلاله امر دی او فرمایي حکم کړی دی رب ستا چې بل د هیڅ عبادت مکوي مگر یوازې د همدغه الله، او د والدینو سره احسان کوي، په احسان کولو سره نیکی، شفقت او مهرباني ور سره کوي. او کچيري یو د مور او پلار څخه یا دوی دواړه ستا سره د سپینږیرتیا او زوړوالي حدودو ته ورسېدل، په عمر ډېر شول، نو ته دوی ته د اوف کلمه هم مه وایه، او دوی دواړه په خبرو کې مشړه او مترټه، او دوی ته په پسته لهجه او ادبناکه طریقه سره خبره کوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل که د مور او پلار په آزارولو کې تر اوف ویلو هم بل لږ یا کوچنی شی موجود وای، الله جل جلاله به د هغه څخه هم منع کړی وای. د مور او پلار آزاری چې هر څه عمل کوي ودی کې خو جنت ته نشي داخلېدلی. د مور او پلار سره احسان کوونکی چې هر عمل کوي ودی کې خو اورته نه داخليږي. رواه الديلمي والقرطبي في تفسيره والشوكاني. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او دوی دواړو ته وزر یا اوږده تواضع کښته کړه، امر منونکی او فرمان برداره اوسه، په عجز ورسره غږیږه، په غرور او تکبر خبرې مور سره کوه، دعا ورته کوه او وایه ای زما ربه دوی دواړو ته بخښنه وکړه لکه څرنګه چې په هغه وخت کې زما تربیه او پالنه کړې ده چې زه وړ او کوچنی وم. او لکه دغو کسانو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول نه ویلی
او نه اوریدلی دی چې فرمایي الکبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري. یعنی لوی او کبیره ګناهونه د الله جل جلاله سره د یو شرک کول دي، د مور او پلار آزارول دي، د یو انسان وژل دي، او ناحق قسم یادول دي. تاسو د حدیث شریف و ترتیب ته متوجه سئ. اوله لو او کبیره ګناه شرک، خود وهمه او تر شرک را لاندې د مور او پلار آزارول، بیا قتل او بیا ناحق قسم. نو د اولاد د پاره دا فرض او لازمه ده چې د مور او پلار سره په نیکی او احسان کولو کې پوره کوشش وکړي، اطاعت وکړي، خبرو ته غوږ ونیسي، څونه چې په وسه پوره وي په هغه اندازه په ښو اخلاقو سره ځان ورنږدې کړي، او د ټولو هغه کارو څخه ځان وساتي چې د مور او پلار د آزار او خوابدۍ سبب ګرځي. ابو عبدالرحمن الحنفي وایي کهمس ابن الحسن په خپل کور کې لړم ولیدی، غوښتل یې چې مړ یې کړي، خو لړم تر ده چابک سو او په یوه غار ننوتی. د لاس پسې ورننه ایستی، غواړي چې وینیسي، مګر لړم څو ځایه وواهه. یو چا ورته وویل و دې کار ته څه شي مجبوره کړې؟ ده ویل زه پر دې وبېرېدم چې بیا به لړم راووځي، زما مور ته به ورسي او هغه به ووهي، نو ځکه یې په لړم پسې لاس دننه په غار ورننه ایستی او خپل ځان یې څو ځایه په ووهه. ابو الحسن ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم چې په زین العابدین سره مشهور وو او د تابعینو د مشرانو څخه دی، د خپل مور سره یې ډیر ادب، احسان او نیکی کول. د مور زړه پوره ورساتي، خو د مور سره یې یو ځای خواړه نه خوړل. یو چا ورته وویل وینو دي چې د مور سره ډیره ښه معامله کوي، خو په داسې حال کې مو نه یې لیدلی چې د مور سره یو ځای خواړه خورې. ده ویل زما د یو ځای نه خوړلو سبب دا دی، زه بیریږم چې لاس به مې هغه شي ته ور اوږد سي چې تر ما د مخه زما د مور سترګې پر هغه لوېدلې وي، او په دغه طریقه سره به مې دا آزار کړی وي. یعنی دې به غوښتل چې هغه شی راواخلي، خو ما به تر دې د مخه را اخیستی وي. د عمر ابن ذر رحمه الله څخه یو چا پوښتنه وکړه ستا د زوی احسان ستا سره څنګه و؟ یعنی ښه ګزاره یې څنګه او په څه ډول در سره کول؟ ده وویل هر وخت چې به مې د ورځې تګ کاوه دی به تر شا راپسې و، او که به د شپې یو ځای ته تلم دی به مې تر مخ رهي و، او هیڅکله و هغه بام ته نه دی ختلی چې زه به تر هغه بام لاندې ناست وم. د ورځې خو په دې سبب د پلار تر شا تلی چې د پلار عزت او احترام یې ساتلی وي، او په دغه حکمت پوهیږي چې د شپې ولې تر پلار د مخه تلی. دا د دې لپاره که په مخ کې یوه کنده یا یو بل ضرر رسونکی شی موجود وي، هغه ضرر به ده ته ور ورسیږي او پلار به یې د هغه تکلیف څخه خلاص کړی وي. اصمعي رحمه الله وایي یوه اعرابي قصه راته کول او ویل زه په دغه نیت د کوره څخه ووتم چې شاوخوا په کلو او شارو کې د داسې چا په لټنه وکم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي، او داسې څوک ووینم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ښه معامله کوي. نو د دغه مقصد لپاره پر کلو ګرځېدم. څو داسې یو سپین ږیری مې ولیدی چې په ډیره سخته ګرمي کې یې په غاړه کې رسۍ وه، او په هغه رسۍ پورې دونه لو سلواغه تړلې وه چې اوښ یې طاقت نه درلودی. تر شا یو ځوان په پسې و چې په لاس کې د څرمنې څخه اودل سوې چلاخه یا قمچینه وه. په دغه قمچینه یې دغه سپین ږیري واهه او اوبه یې په راکښلې. د سپین ږیري شا یا ملا د دغه قمچینې په وهلو سره ټوک ټوک او زخمي وه. ما ورته وویل د دغه ضعیفه سپین ږیري د آزارولو په سبب د الله جل جلاله څخه نه بیریږې؟
د دغه رسۍ کشول یې نه دي بس چې وهې هم؟ ځوان ویل پر دغه ټولو سربیره پلار مې هم دی. ما ویل الله دې پر خیر مه پیښوه. ځوان ویل غږ مه لره، ده د خپل پلار سره دغسې کول او پلار یې د ده د نیکه سره دغسې کول. نو ما وویل دا هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي. بیا هم ګرځېدم څو پر داسې یوه ځوان پېښ شوم چې په غاړه یې کڅوړه ځړېدل او په هغه کڅوړه کې یو ضعیفه سپین ږیری دونه ډنګر سړی و لکه یو کوچنی چیچی، او هر ګړی به یې دغه سپین ږیری مخ ته کښېنه. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېدل، د مور او پلار سره د احسان کولو بحث به په راتلونکې دوهمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.